هزار صاحب زه خو روان یم بس ریکارډینګ مې شروع دی خواص به زه دا کیمره بل طرف ته اړوم تاسو ته به دا نظاره ښیم ښه دا لاسې ولس د لاندې که نه دا د لاس انجلس دا ښار داسې ښکاري زلمي ښه چکر وکړو لکه ګډوډ شو یار ستا د کور والا به ستا سره دا لپړه چې وکړه که نه ها وګور نو ویډیو کې راولي نه لپړه خو نه ده کړې نه لپړه کوي زه چا دا وجه لپړه وکړه نه بس لپړه خو نه ده کړې وبشي ان شاء الله اوس په ابزرویشن کې وبشي ټینشن مه له ښه دا نظارې دي تاسو ته یې ښیم متل صاحب ډېر تنګ نه دی ټینشن مه نه لې ښه Go ahead, thanks, sir. دومره قوم راغلی دی دغه ځای ته هر سړی دا نظاره کوي موږ به د دیو نظارې کوو چې لاندې ورته لاره هم کوزه شوې ده نه ګورو دغه ځایونه خو وګورو هلیکاپټر هم ورځي دا لاس انجلس ښار زم صحیح ځای ته وځم که تاسو راځئ نه دا تیاره کې به دا رڼاګانې ډېره ښکلې ښکاري دا لږه نوره تیاره شي دا بیا د ویډیو ځای دی بس مړی چې څنګه هم ښکاري موږ لګیا یو کوشش کوو چې د ولسنامې د لارې دا ځای د قوم ته ورډالۍ کړو خوراک چې ګڼې ډېر دا د دې مشهور خو هغه مونږ خو پکې سره کې اوس خوړی شو د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو دغه ولسنامې
وخت په وخت ختمیږي او راټولیږي نو چې تاسو ته معلومات وي. دغه ښار دغه موسم او دغه قوم او دغه سپوږمۍ. د ولسنامې درنو لیدونکو، د حیات خان ورلډ چینل خوښونکو، دا ځای تاسو ولیدو، دا لاس انجلس ښار دی لاندې چې کله ښکاري. دا قوم راټول شوی دی، د دنګ ځینه دغه ښار نظاره کوي. موسم هم ښکلی دی چونکې ګرمي ده دلته. دا مې تاسو ته وښودل په دغه هیله چې دا ولاګ او دا خلک او دغه نظارې مو خوښې شوي وي. انشاءالله که بل څه داسې ناشنا ځای مې لیدو نو هم تاسو د ځان سره اخلم، تاسو ورته بوزم. زمونږ دغه ولسنامې چې کوم ملګري خوښوي او ښایسته ښایسته کمنټس کوي، دغه ټولو منندوی یم. کور مو ودان راسره اوسئ. د نورو ښو ښو ولسنامو د جوړولو توان دې خدای ماله راکړي او تاسو راسره یې. ستاسو منندوی یم. موږ به هم روانګي کوو. د خیره ماښام شو.